واده دې کړی؟ پیسې نشته چې خیره مجردانو نو واده کوې؟ څو دانې؟ یو دوه درې څو کوې؟ څلور بس دی؟ یو خو بس نه ده ګزاره نه کېږي باید څلور دانې. زمونږ دا درېنو ولسوالۍ چې کوم دی په افغانستان کې لکه چې حسابېږي نه څوک بلکل زمونږ پوښتنه هم نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو من خو دلته راغلی یو انتخابات خو نه دي که نه؟ نه دا د هغې نومونه دي د خلکو منظم لیسټونو کې مو واخیستل دلته مو ګوتې لګوي. ښه الحمدلله سل فامیله ننګرهار ولایت درې نور ولسوالۍ ته راغلو. دا هغه ولسوالۍ ده چې هر څوک د ښایست صفتونه کوي، د طبیعت صفتونه کوي، ولې دلته د غربت صفت هیڅ چا هم نه دی کړی. واقعا دلته دومره غربت دی دلته خو موږ راوړو دا خلک تاسو وینئ د سور مر ته موږ کېنولي د دې په خاطر مو نه دي کېنولي چې دی ویټامین ډي ذخیره کړي. دغه خلک خپل مجبوریت دلته د سور مر ته راوستي دي. دلته خوندې شته، دلته معیوبین شته، دلته کونډې شته دي، دلته یتیمان شته. دغلته یو کس سره زه خبرې کوم. السلام علیکم. جوړ په خیر؟ طبیعت دې ښه دی؟ دا حل دی. مجردان هم راغلي؟ دی مجرد هم دی، واده هم غواړي او غریب هم دی. نو دغسې خلک دلته راټول شوي دي. الله دې رحم په دې ملک باندې وکړي. موږ راغلو دلته غوښتل مو مخکې راغلو البته چې موږ وګورځو، دا ساحه وګورو، خو د خلکو حالات مو کته دې لپاره مجبوره شو چې دې سره باید مرسته وشي. سیلاب هم وځپل، زلزلې هم کورونه ړنګ کړ او بیکاري روزګاري هم سره ځپلې دي. همداسې ده؟ خبرې ډېرې دي خو اجازه ورته الله نه ده ورکړې. الله دې په تا رحم وکړي. خیر کښېنه. حاجي صاحب څه حال دی؟ دا کومې خبرې ما وکړې دې کې موافق یې؟ او بالکل بدرینور کې غربت ډېر دی، کارونه نشته، ټول ځوانان روزګار دي. که کار پیدا شي هر څوک خپل رزق ګټلی شي، خو کار نشته، ټول خلک بیکاره دي، روزګار دي، نو وظیفې نشته، ډیړي نه پیدا کېږي، مزدوري نه پیدا کېږي، خلک هېڅ نور مجبوره دي ډېر. طبیعت راته هم پکار دی، سیلاب، بارانونه، زلزلې، الله دې رحم وکړي. نو بس دا کار زمینه چې مساعده شي انشاءالله کار او چې کار زمینه برابر شي، ټول خلک درې نور خلک بیمانه نه دي، کار کولی شي، ښه کار کوي. الحمدلله ټول ایماندار خلک دي. الله دې خوشحاله. دغه یو څه ناسه کم چیز کومک دغه دوستانو کړی انشاءالله ګزاره خو پې کېږي. انشاءالله کېږي. اوس ډېر خلک اوس دې ته اړو، اوس اړ خلکو اوس کار وشو، سختو حالاتو. زموږ دوستان دلته راځي د مرستې کوي، نو طبیعي خبره چې الله به اجر ورکوي. او انشاءالله ډېره مننه خیر اوسې. کاکا ستړی مه شې، څنګه چل دی؟ کوم ځای نه راغلی؟ زمیندارین. هغه دې پرېښې ده او دا دې راوړ؟ دیاړي مې کوله هلته هغه ځای نه راغلم، دلته وویل چې مواد ایښل کېږي. مستحق یې؟ مستحق یې. څنګه څو بچي دي په غاړه دي؟ 11. ماشاءالله. نوره مې اراده شته که بس ده؟ شته، نور هم شته. زه الله دې پکې برکت واچوي. دغه چې کوم مواد انشاءالله ګزاره خو به پې وشي انشاءالله. بس رب دې رحم وکړي، الله دې وکړي چې په خوشحالۍ کې مصرف کې. کښېنه کاکا. دغلته یو بل کاکا سره هم خبرې کوم. دغه دی، ستړی مه شې. څنګه یې؟ هغلته وګوره څنګه راغلی. کېنه. حاجي صاحب څنګه چل دی؟ خیرت دی، قرار ده. درې نور شاعران ورپسې شعرونه هم جوړ کړي. قربان شم درې نوره که نه، او پسې راتېر شه. د ښایست ډېر صفتونه کېږي. ښایسته خدای
الحمدلله ښایسته ډېر ښایسته دی. خو د رینول خو دغه دی چې دا زمونږ دا د رینول ولسوالۍ چې کوم دی په افغانستان کې لکه چې حسابېږي نه څوک بالکل زموږ پوښتنه هم نه کوي. مونږ د قمري بنسټي مؤسسې څخه مونږ ډېر خوشحاله یو ورنه چې دا یو کال کېږي بالکل زموږ چا پوښتنه نه دی کړی. او مخکې دا دغه هم معلوم دغه راغی څه بله مرض راغی او یو غواګان لرو دا ټول خلک ټول غواګانې مړه شولې. همدغه یو دانې زموږ غواګانې وې هغه مړه شولې او نور پکې کاروبار هم نشته او بس نور ټول بیچاره دي او یو مؤسسه زموږ غم نه خوري. او تاسو د خیر دغه قمري بنسټ مؤسسې څخه موږ ډېر سخت خوشحال یو چې دغه کومک هم تاسو موږ سره وکړو. خو دا یو درخواست تاسو نه لرو چې په دې باندې زموږ به ګزارو اوس فلحال خو به وشي خو آینده دپاره تاسو موږ سره بیا هم کوشش وکړئ موږ سره چې دغه موږ سره نور هم همکاري وکړئ. تاسو دا موږ ته نه وایي دا تاسو ته وایي ښه موږ یو پول حیثیت لرو. والله موږ یوازې هېڅ هم نشو کولی. تاسو یې چې موږ دلته راځو د دې سپین ږیري د دې مشر خبرې مستقیما تاسو ته دي. نو انشاءالله موږ به کوشش دا وي چې صحیح خلق پیدا کړو مستحق خلق پیدا کړو. نو دغلته چې کم کسان ناست دي خو به ټول ځان مستحق ګڼي. الله دې وکړي چې دلته موږ سره چا کومک کړی ښه خلک یې راوغوښتي مستحق خلک یې راوغوښتي. همداسې ده ټولو کلو خلک شامل یاست دلته څو کلو خلک به راغلي دي دلته تقریبا دغسې ونیسئ چې یو قریه خلک راغلي دي. یو قریه نه څو کلو خلک مطلب تقریبا نه لس 12 کلو خلک راغلي. کم کلي خلک دلته دي لکه چې جنجپور ونیسه او بانتا ونیسه خلشایي او جرمیر کلی او ورسره ونیسه عادلشاه کلی کوړګا کلی او ورسره ونیسه د وایګل او دا ټول ځایونه خلک راغلي دي. پتن کلی چې څوک موږ ته انتقاد ګوته ونه نیسي موږ خو بلد نه یو. الله دې کاکا په خیر و سلامتۍ سره استفاده کوي موږ سره هم بیا آینده دپاره یو څه انشاءالله موږ به خپل کوشش خوشحاله یو الله هم خوشحال لره. موږ سخت خوشحاله یو چې دې ځای زموږ پوښتنې وکړو. بس سلام او آباد لره د قمري موسسې ټولو کارکوونکو ته د الله جوړه کې سره د ټیمه انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو. دوستانو پروګرام په همدې ځای را چارپېره کوو. که چېرته تاسو غواړئ انده کې بیا مرستې وکړئ د رینور څه چې د رینور نه پسې اخوا هم ځو خو منتهه تاسو دا سره یو ځای شئ په دې کاروان کې. الله به هم راځي قوم به هم راځي او ملت به هم راځي. نور څه غواړو لینکونه شته دي آنلاین مرستو لپاره. واتساپ نمبر هم شته موږ خدمت کیو. تان سوکاله آباده او خوشحاله اوسئ. الله دې زموږ او ستاسو وطن را جوړ کړي امین. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.